کر جهاد شعبه ده کر جهاد شعبه ده الحمدلله افغانستان ته امریکا سره د 48 ملکونو راغلی وه او چې راتله ویل شپږو میاشتو کې به زه ټول افغانستان قبضه کوم او دومره دومره ډالره به زما خرچه کیږي خو الحمدلله ډېر درویشانو سره نو مخامخ شوي د ځان ته د ځمکې خدای وی او د خدایي دعوې کولې او د د تکبر څه اندازه نه وه ټکنالوژي د ده سره وه اسباب د ده سره وو جزونه او ټینک او توپ او چې کوم دی اسلحه د ده سره وه د شپې دوربینان د ده سره وو زهریله بمونه چې د هغې د استعمال اجازت د اقوام متحده د طرفه نشته د استعمالولو هغه زهریله بمونه امریکا په افغانستان کې استعمال کړه چې د بره نه به راخوشې کړه او 1 کیلومتر فاصله به ځمکې ته پاتې وه د رارسېدو دلته به د خلکو په پوزه باندې وینه راله هغه زهریله بمونه چې د هغې د استعمال اجازت نه وو د اقوام متحده د طرفه هغه امریکا په افغانستان کې استعمال کړه او چې راله نو زه مذاکرات د چا سره وکړم زه مجاهد انسان نه ګڼم د سره ویل دا انسان نه دی زه طالب انسان نه ګڼم او نن الحمدلله هغه 48 ملکونه د هغه نه وتښتېده ځان له امریکا پاتې شوه او هغې هم ګونټې هغه خړسري مجاهد ته ماتې کړلې چې هغه سره کېناسته او د هغه سره یې خبره وکړه د دغې نه مخکې د روس خبره وه دغه د امریکا خبره شوه دا جهاد شعبه ده الحمدلله دا علماو ژوندی ساتلی ده دغه شان د دعوت او د تبلیغ شعبه نن وګوره په دنیا باندې که چرچه ده نو د دعوت او د تبلیغ چرچه ده که یو داسې ځای پاتې نه شو د افریقي ځنګلې پاتې نه شوې د شرمخانو په منځ کې دوی تعلیمونه وکړه او سختۍ تېرې کړلې او دوی چې کوم دی نبوي اخلاق استعمال کړه په دنیا چې نن انقلاب دی د دعوت او د تبلیغ برکت دی وګوره که نه قرآن کریم پسې دویم نمبر چې په هره ژبه کې ترجمه وشو هغه د فضایل اعمالو شوه قرآن کریم پسې دویم نمبر چې تعلیم کیږي نو هغه د فضایل اعمال کیږي دا څومره لوی دا فضایل اعمال چا ولیکه دا شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت الله علیه ولیکه چې په جنت البقیع کې دفن دی دا هغه ولیکه هغه د دارالعلوم دیوبند هغه د مدرسې بچی دی د دعوت او تبلیغ دغه زبردسته سلسله چا شروع کړه دا مولانا الیاس رحمت الله علیه شروع کړه هغه د مدرسې بچی دی دغه شان دیله ترویج چا ورکو وخت په وخت په دې کې محنت چا وکړو دا علما دي مفتی صاحب محترم دلته تشریف فرما دی د چارسدی مرکز مشري چې کم دی دوی سره دا علماو نه بغیر نه کېږي دا ټولې شعبې دا زموږ مشران دي رهنماګان دي په هره خبره کې نو دا شعبه الحمدلله وګوره د مدارسو شعبه زمونږ وګوره د مدارسو شعبه تاسو بس 2-3 کاله مخکې اورېدلي وو خو دا خبرې نن سبا زموږ په میډیا نه راځي زمونږ په میډیا دا خبره ښه راځي چې پلاني ورلډ کپ ګټلی دی بس هغه که 1000 کاله مخکې هم ګټلی نن ټولې دنیا ته پته پلاني ورلډ کپ ګټلی او پلاني ورلډ کپ ګټلی د پاکستان نوم یې روښانه کړی دا خبره هر چاته پته لګي خو که شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه د مدینې منورې ټوله یونیورسټي ټاپ کړله نو هغه نه زما ستا په میډیا راځي او هغې نه نن زما ستا نوجوان نه خبر دی او نه مشر خبر دی چې هغه په عربي زبان کې د مدینې منورې یونیورسټي ټاپ کړله او دا هغه ځای ګولډ میډل راغی هغې نه نن سبا نور څوک نه دي خبر خو که چا په کرکټ کې ښه رنزونه وکړه یا یې ښه بالینګ وکړو یا یې ښه بیټینګ وکړو هغه به نن د هر نوجوان او د هر ماشوم او د هر مشر په غوږونو کې چېرې د ایوارډ واخیسته او د انعام واخیسته نو نن الحمدلله څو کاله مخکې په سعودي کې مقابله وه د قرآن کریم د تلاوت د قرت مقابله وه په تجوید سره په قرت سره په ښایسته اواز سره د دې مقابله مقرر شوې وه 85 ملکونو 85 ملکونه او په هغې کې الحمدلله 85 ملکونو کې چې په اول پوزیشن باندې راغی او هغه ټولې ټاپ کړه او پوزیشن یې اول واخیست نو هغه زموږ د سوات یو ماشوم 85 ملکونو کې هغه اول پوزیشن واخیست الحمدلله زموږ د مدارسو برکت د سعودي حکومت چې مدرسې ټولې هغه چلی په خپله استادانو له تنخواګانې هغه ورکوي مؤذن له د جومات خادم له د مدرسې مدرس له د مدرسې خرچه اخراجات ټوله د سرکار په خزانه باندې بوج د په سعودي کې هغوی د میاشتې 10,000 حافظان نه جوړوي 15,000 حافظان نه جوړوي او تاسو دا 13 پیره زموږ د وفاق المدارس ریکارډ راواخلئ چې څومره حافظان یې جوړ کړي چې څومره حفاظ یې 70,000 خو هغې چې کوم دی علما فارغ کړه او دغه شان د 1 لاک نه بره چې کوم دی هغې حافظان جوړ کړه دا مدارس چې دا د عوامو په چندو باندې روان دي د سرکار په خزانه باندې بوج نه دي د عوامو په چنده باندې مدرسه روانه ده والحمدلله زما مولوي صاحب او زما قاري صاحب او زما امام صاحب څومره په زبردستي طریقې سره د دین دا خدمت کوي